بسم الله الرحمن الرحيم اسلام کې ډېرې مسلې دي ولویه مسله پکې یو دام ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي افضل الجهاد کلمت حق عند سلطان جائر لوی جهاد دا دی چې هغه یو حق کلمه او یو حق خبره د یو جابر حکمران په مخ کې د یو زورور په مخ یو حق خبره کول دا لوی جهاد عزیزانو غریبو ته خو مونږه هر وخت حق وایو غریبو ته خو مونږ هر وخت حق غریب که مونځ نه کوي مونږ هر وخت ورته کافر وایو غریب که یو ګناه کوي مونږ هر وخت هغه بې عزته کړی خو زمونږ کمال دا نه دی چې دا حق هم غریب ته هر وخت سړی یا غریب جماعت ته رانشي نو مونږ یې بې عزته کوو نه کمال دا دی چې حق هغه چا ته ووایې چې د چا د طرف نه دې په دې دندان د والو تصور وي چې دغه ته خبره کول او زما دا غاښونه په ماته حق هغه چا